نو د نبی علیہ السلام ظاهری اوصاف سو علماء کرام لیکلی دي او د احادیثو په رڼا کې شمائل ترمذی کې شته، په نورو کتابونو کې هم شته چې حضور پاک خدای پاک ډېر ښکلی پیدا کړی. یو بیبي د ام معبد اوی چې ما پیغمبر علیه السلام ته کتلی دي، وی قسم دی که د حضور پاک نه خشته او ښکلی انسان ما په خپله زندګۍ کې لیدلی دی. خشته او ښکلی انسان د قد نه ډېر اوږد او نه ډېر لنډ دی، ډېر اوږد هم په معاشره کې ښه نه لګي. دا نه چې ګنې دا اوږد وجود د پیغور شی دی، پیغور به چاته نه کوي، دا خدای سړی پیدا کړي، څوک یې لوړ پیدا کړی دی او څوک یې لنډی پیدا کړی. پیغور به بالکل چاته نه کوي، دا ګورې په شریعت کې منع دی. لیکن دا اوږد وجود قد دا په معاشره کې ښه نه لګي، ښکلی نه لګي. او چې څوک ډېر لنډی وي دا لنډوالي په معاشره کې ښکلی نه لګي. نو صحابه کرام لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درمیانه وجود، نه ډېر اوږد او نه ډېر لنډ دی، نه ډېر سرب او نه ډېر نری. بعض انسان د وجود نه ډېر نری وي او بعض ډېر سرب وي. پیغمبر علیه السلام داسې نو، نه سرب او نه نری. ویخته مبارک د نبی علیه السلام څنګه ویخته تک تور ویختو. د وفات نه لږ غوندې مخکې یو څو ویخته پکې سپین پیدا شوي، هغه هم صحابو شمېرلی دي. داسې به یې نه شمېرل چې یو دوه درې ورته به یې کتل او نیغ نیغ چې وګورو چې دا څومره دي او خپلې اندازې یې غښتې دي. نو چا 14 یاد کړي چې 14 ویخته پکې سپینو، او چا 40 یاد کړي دي، چا 20 یاد کړي دي. دی په ګوتو شمېرلی دي، خپلې اندازې یې لګولې دي. او یې لږ سپینوالی په دې سڼو مبارکو کې دی کې دا چې کم سپین ویښتو دی په دې سڼو کې لږ غوندې سپینو. نو یو صحابي دې تپوس وکړو، اراکه شبته یا رسول الله، د خدای رسوله ته خو ما ویښته دې سپین شو، ویښتو کې دې سپینوالی مونږ ولیده. وی شیبتنی هود واخواتها، دا یو څو صورتونه دي، صورت هود او هغې سره ملګري صورتونه. وی دې سپینګیرې کړم، دې راکې سپین ویښته پیدا کړل. ولې؟ ځکه هغې کې د قیامت درنې درنې نښې دي چې قیامت به څنګه راځي او بیا به الله د امت سره څه کوي. نو دغه درنې درنې خبرې دي. وی دې راله ویښته سپین کړل. نو دا چې کم سپین ویښتو نو دا په دې سڼو کې او د دې لاندې روزې نه لاندې چې دا وړه غوندې ګیری په دې کې یو څو سپین ویښتو. نور تر وفاته پورې د حضور پاک مبارک ټول ویښته تک تورو او د سر ویښتې تک تورو او سر کې یو څو سپین ویښتو. بی بی عایشه صدیقه فرمایي چې کله به یې سر غوړ کړ او ګومن به یې پکې وواله، نو پکې غیب شو، پټ شو. او چې کله به بیا لږ وخت تیر شو نو معمولي و پکې ښکارېدل. د ویښتو مقدار یې څونه او د ویښتو کیفیت یې څنګه. نو ګورې صحابه لیکي وی نه ډېر نیغ و، بعضې ویښته دا ډېر نیغ یې نیغ، او نه ډېر ګلګوچي و، لکه د دې حبشانو دا ویښته ډېر زیات ګلګوچي وي، ګمند هم پکې نشي واله کېدی. ویښتې اوږدو او لږ لږ خمونه پکې و، معمولي پیچونه دا پکې و، داسې یو شان شلغشي اوږده داسې نو، او نه بلکل ګلګوچي داسې نو. اوږده ویښتو معمولي پیچونه او معمولي تاونه پکې و، لکه زمونږ د دې خلقو عام ویښته هم دغسې وي. ګومنځ یې کې نو اوږده شي چې ګومنځ ته لرې کې نو بیا دا څوکې داسې لږې لږې راغونډې شي. دقسې اندازه ویښتو د حضور پاک. د سر ویښته به یې وڅومره تقریبا، نو علماو په مختلفو اندازو ذکر کړي. په عامو حالاتو کې به د نبي علیه السلام د سر مبارک ویښته لیمه دې ته وایي چې د دې سټه پورې وي، د غوږونو نه لږ اوږده، د غوږونو د پوسکو نه او اوږو ته به نو رسېدلې، او کله اوږو ته م رسېدلي د هغې ته بیا وفره وایي چې اوږو ته ورسېږي. او په بعضې حالاتو کې به د غوږونو د پوسکو پورې
هغې ته جمعه وایي. نو دا درې واړو ځکه چې کله به په حج کې سر مبارک خریه، نو چې سر اخری بیا ویښته اوږده کېږي، نو کله غوږونو پوسکو ته ورسېږي او کله اوږو ته مو رسېږي چې بنده سره د کټینګ ټیم نی، او کله یې کټ کي، نو په عامو حالاتو کې د حضور پاک مبارک ویښته دا د سټ ته د منځه پورې وي. سټ مبارک د هغې اوږد و، دا سر یې د دې اوږو سره جوخ نو، سټ یې اوږد و، نو د سټ د منځه پورې